کپتان صاحب اول تاسو دا وایي چې د انډیا نه د میچ د بایللو غټه وجه څه وه؟ د میچ د بایللو وجې خو پوره 210 یا 211 دي. زه به درته غټې غټې ویم. اولینې وجه خو دا ده چې موږ سره ICC ډېر زیاتې کړې دي، بلکې زه به داسې ویم چې ډېره بې انصافي یې کړې ده. تاسو وګورئ که نه چې داسې چرته شوي دي چې د یو ملک مقابله درې ملکونو سره وي. درې ملکونو سره څنګه؟ درې ملکونو سره داسې چې دی خوا ځان له یو غریب خوار پاکستان او هغه خواته انډیا، بھارت او هندوستان درې واړه وو. نو په ایمان یې ووایه چې د یو او د دریو چرته شوې ده. بله غټه وجه دا ده چې موږ پاکستانیان یو او بیا شکر دی مسلمانان هم یو او موږ په ټوله دنیا کې په میلمه دوستۍ یعنی مهمان نوازۍ ډېر مشهور یو. نو بس موږ ټولو ملګرو په شریکه سره د خپلو مشرانو دا صلاح وکړه چې موږ د خپلو راغلو میلمنو په ډېر خیال ساتو، ځکه چې موږ خو قرباني یو که نه. نو موږ خپل میچونه زر زر ختم کړل. زمونږ دا خیال و چې موږ اوزګار شو نو د میلمنو خیال به لږ په ښه طریقې سره وساتو چې سبا څوک دا ونه وایي چې موږ پاکستان ته تللي وو او زمونږ چا مهمان نوازي ونه کړه. د نسیم شاه د څه مسله ده چې هغه ټیک طریقې سره بالنګ نشي کولی، هغه ته څه پرابلم دی؟ نسیم شاه ته ډېر لوی پرابلم دی او هغه غټ پرابلم د میک اپ دی. میک اپ څنګه پرابلم جوړېدی شي که نه وروره؟ کله چې هغه تیز بالنګ کوي نو تیزه منډه به وهي او چې تیزه منډه وهي نو خوله به پرې راځي او چې کله پې خوله راشي نو د هغه میک اپ ټول خراب تراب کي. په کوم باندې چې هغې ماشوم پوره 3 ګنټې لګولي وي. نو د خپلو کلاړیانو باره کې څه وی؟ کلاړیان کوم دي؟ ما له خو ټول د شاهې تاهې زامن را کړي وي دا ستا ټیم دی. څوک د چار واره دی، څوک د چا د ښځې خپل دی، څوک د یو خپل دی او څوک د بل خپل دی. هغه اصل کلاړیان خو تماشایو کې ناستو میچ یې کتو. نو چې د کلاړیانو دا حال وي نو بیا د میچ به هم دا حال وي. اوس تاسو سره څه فکر دی؟ موږ سره فکر نه دی، غم دی. پراپې خو سر وخوړ خو اوس په دې غم کې یو چې پاکستان د به څنګه ځو. ډېرو ملګرو خو ځان له د کوره د ښځو برقې راوغوښتې، خو بېګاله به په دې باره کې پوره پلینینګ کوو.